السلام علیکم. له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاسټونو د لړۍ د نوې خبرونه ته هر کله راشي. خوش آمدید. خوش کلیپسیز. من داوود جنبش هستم. دکتر غنی به شما هم سلام و امیدوار هستم که صحت و سر حال باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و همه هموطنان، خواهران و برادرای عزیز احترامات تقدیم میکنم. استاد غوښتل مې د خبرونه ستاسو د وی تیری یادونې په اقتفا بشري پانګې او د هغې ارزښت ځانګړی کوم، خو څنګه چې دا پانګه په اصولو کې په یو بنسټ را جوړیږي او چې څو دغه بنسټ لومړی ونه پیژنو د بشري پانګې سپړل او پیژندل به ګران وي. نو ځکه که اجازه یې لومړی پوښتنه به مې په دې خبرونه کې په همدغه تړاو وي او د مذهب او پوهې د رابطې نه به شروع کړو. ستاسو له نظره دا دوه په تیره بیا کله چې خبره د اسلام رامنځته کیږي یو د بل متمم دي که متضاد؟ ډېره مننه. نړیوال عالمان په دې نظر اوس رسېدلي دي چې فرهنګي پوهې ته یا که په پراخ نظر ورته وګورئ تمدني پوهې اساساتو باندې باید پوه سو، ځکه بې له دې نه احساساتو باندې پوهېږئ نه منطق و عقل باندې. هر تمدن خپل خاص احساسات لري، همدغه رقم خپل خاص منطق، اصول او لومړیتوبونه لري. اسلام مبین دین ته چې راسو له ابتدا نه اول امر چې زموږ سپېڅلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سوی لوستل دي. د خدای په نامه ولوله او موږ ته کتاب لېږلی. قرآن شریف کتاب ده. قرائت، اقرا، قراءه. تاثیر د دې څه سو؟ عربان یا نیمګړي سواد درلود یا بې سواده و او دوی د یو عظیم نړیوال تمدن بانیان سو او حدیث مبارک چې وایي علم پسې وګرځه له زانګو نه تر ګوره پورې، دا اساس ده. او هغه شی چې موږ ته پاتې ده، موږ له زرین اسلامي لومړۍ پیړیو نه بې له دې نه موږ خپل ځان نسو پېژندلی. او زه غواړم تنها دوه کوچني مثالونه درکړم، بیا به تفصیل لاړ شو. ډېرو مسلمان هېوادو کې یو رسم و چې ماشوم به د 4 کالو 4 میاشتو او 4 ورځې سو یوه میلمستیا به سوه او ابتدا به یې له همدې لومړۍ سورې نه کوله چې نازل سوې وه او له هغه نه پس خبره په دې باندې وه چې څنګه علم پسې وګرځي. او دا خبره چې علم که چین کې مې ورپسې وګرځه اساس د دې سو چې تقریبا ټول لوی مسلمان عالمان علم پسې ګرځېدلي دي کلونه او هیڅ ځای نه ده پریښی او بل چې تر مرګه پورې علم پسې وګرځي. لویترین مثال د علم د هغه نابغې ده چې موږ افتخار لرو چې په غزني کې ډېرترین آثار ولیکل او هلته ښخ ده ابوریحان بیرون. دی د مرګ په بستر کې یو فقیه عالم ورته راغی. ابوریحان ورته ویلې چې د یو فقهي مسئلې ځواب راکړه. هغه ویل ته ناروغه یې، خدای جل شانو ته به څو لحظو کړي. وایي مخکې له دې نه چې په دې مسئلې باندې پوه سم نه غواړم چې خدای جل شانو حضور ته لاړ سم. نو د علم مقام د اسلام دین کې ډېر اوچت ده. لومړي پیړیو کې دې باندې زښت ډېر کار سوی او اساسات د یو پراخ نړیوال تمدن ایښودل سوي دي. پس ته هغه دورانو کې چې فتور راغلی یا مشکلات راغلی دي برته یو مراجعه د اصولو ته سوی. اما هغه وختو کې چې بحران راغلی بیا دا په هغه نسي تړی، خاصتا چې تورې شپې راغللې په اسلامي نړۍ باندې مسلمانان له خپل ډېرو ژورو ریښو نه بېل کړل او هغه پوهه چې ضرور ونه سوه له ښې مرګه نه اوس په دې 20 کالو کې اسلام پیژندنې کې ژور بدلونونه راغلي او هیله ده چې ټول دا جدی ونیسي. به این معنا که شما میخواین بگوین که اسلام مشوق علم و عالم و معجد یک تفکر جدید بود. در این صورت بین یک کم هم مکس بر ابعاد تفکر
به صورت بسیار کوتاه در مسیر تاریخ داشته باشیم. نکته اولتان مطلق بجای است. اسلام دین علم است. عالم مقام داشته که یک کسی کوچکم برتان بگویم، یک عالم نابینا بود، در یک مجلس میزبانش دستشش سوشت، تشکر کرد. میفهمین میزبانش کی بود؟ خلیفه عباسی هارون الرشید. بنان ضرور است که پدیده شوم که منصوب داشتن که اسلام مخالف علم است از سر بیرون کن. هر کسی که قرآن شرف قرائتش داشته یا حدیث نبوی را ترجغور کرده یا تمدن اموی و خواستن تمدن عباسی را تعقیب کرده، باید این اتهام قبول نکنه و به اساساتی که واقعا قرنها گرفت تاکید کنه و خود آشنا بسازه. سر سوالتان بیاییم. ابعاد ذیل خاصتا مهم است. اول علم حدیث. علم حدیث 2 قرن بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صورت اساسی شکل گرفت و چند قرن دیگه گرفت که تحکیم شد و علم حدیث بدون تاریخ صورت گرفته نمیتونست. بنابراین اسناد، بررسی اسناد، سلسله نقل یک علم بزرگ است که خاصتا در بغداد و بعد از او در خراسان بزرگ که بخارا یکی از اجزایش بود و بعد از او به مکتبای بسیار مهم حدیث مبدل شد. دوم ادب است. ادب اسلامی زبان عربی را مبدل کرد از یک زبان تقریری به یکی از مهمترین لسانهای تحریری و ای برای علم قرآن شریف ضروری بود، چون بدون درک عربی امکان پذیر نبود. بخش سومش حکمت است. منطق، استدلال، تفسیر، متون و تعبیر ازی و نقش فکر و بعد از او خاصتا علم تاریخ که برجسترین شخصیتش ابن خلدون است، اما یک اساس بسیار وسیع در طول قرون داشته. در این ضمن نقش تالیف و ترجمه اردوش نهایت مهم بود و در پهلوی از علوم طبیعی که بعدم سرش صحبت کرده میتونیم. شروع در عصر اموی شد، اما در عصر اموی در اول زبان اداره عربی نبود، چون دمشق یکی از ولایت‌های امپراتوری روم بود و بغداد که بعداً پایتخت عباسیه شد یکی از ولایت امپراتوری ساسانی بود. مهمترین تغییرات و تحکیم تمام از این ابعاد در عصر عباسی صورت گرفت. نتیجه تمام از این است که تمدنی که سواد در این عام بود و در بازارهای بزرگ شهرهای اسلامی صدها کتاب فروشی وجود داشت و یک تعداد کتابخانه های بی‌نظیر در تمام جهان اسلامی در نتیجه ازی به وجود آمد که یک ذخیره عظیم تاریخی بود که متاسفانه یک قسمت زیادی از بین رفته، اما چیزی که وجود داره و فعلا به حیث متون اولیه مورد تحقیق قرار می گرفته، کاملا برداشت جهانی و برداشت خود مسلمانان را راجع به این عصر در حال تغییر دادن است. نو دا خو هغه تاریخي میراث ته چې د نړۍ ټول مسلمانان را سره پکې په یو ډول یا بل ډول شریک دي. زمونږ د خپل تمدني حوزه پخوانی خراسان حالت تر اسلام د مخه څنګه وو؟ دلته تفکر مثلا د انساني علومو په برخه کې یا په نورو برخو کې په کوم پړاو کې وو، څه حالت یې درلود؟ د خراسان ټولنه با سواد ټولنه هغه وخت کې عربستان په جاهلیت کې وو، ایموک ټولنه په اوج د ترقی کې وو او د دې لپاره ځینې ټکو ته ضرورت ده، ځکه که هغه ادیانو ته چې په خراسان کې مخکې د اسلام له راتګ نه دلته یو نظر وګورو، ټول متون درلودل. زرتشتي دین یو دینو چې واحد خالق ته باور درلود، په بهشت او جهنم باندې قایلو، ځوان پس له مرګ نه او ورځې 15 وارې لمونځونه کول، زند او پازند د اوستا متن دا یو اساس و. پس له هغه نه که یوناني دورې ته وګورئ،
یونانی دوره که خاصتا هغه آثار چې اوس لای خانم نه وتلي دي. لای خانم په یو تپې باندې پروت ده، یوه لویه اکاډمي چې هلته ټول د یونان د فیلسوفانو او د نورو لیکوالو درسونه پکې تدریس کېدل موجودو. بلخوا بودایی مذهب ته وګور، د ګندهارا تمدن ته ننګرهار کې د مثال په توګه لوی پوهنتونونه د دې څنګ کې موږ هم عیسوي مذهب درلوده، هم یهودي او هند او چین سره ډېرې لویې اړیکې درلودې. نو چې نتیجه یې وګورئ، طرفان یو ځای ده په سینجان کې چې هلته هوا ډېره وچه ده او زرها اسناد په شلمې پېړۍ کې پیدا شول چې ښیي دا خلک سواد درلود او لوی تجارتونه یې درلود. او که بودایی مذهب ته وګورئ، له ننګرهار او پکتیا نه تر قنداره پورې او د خواته بامیانو ته اخواته تر بلخه پورې او بیا چین ته له دې لارې نه تګ، هر ستوپه په عین حال کې د موټونو ځای او د تجارت ځای په دې کې، او دا ټول تجارت په لیکلي توګه کېدل. نو دا یوازې لیکل او لوستل د علم دپاره نه و، څنګه د تجارت دپاره و. بل ترجمې دي، په دې ټولو ادیانو کې ترجمې وي. دا عجیبه خبره ده، مګر سوریاني ژبه په شمال د افغانستان کې له یوناني ژبې سره حاکمه وه. دې بله نتیجه دا وه چې موږ لیکلي قوانین درلودل، هم سیاسي قوانین او هم خاصتا د تجارتو د معاملاتو په برخه کې. چې اورېدونکو ته یو څه روښانه کړو، تاسې دا یادونې د هغه پړاو په اړه کوئ چې لا اسلام نه و راغلی، د اسلام نه وړاندې په تمدن په پیړیو کې. او بله برخه یې چې زښته ډېر مهمه ده، ګرامر ده. لیکلي ګرامرونه موجود و. پانیني یو له لویترینو د ګرامر لیکوال نه و چې د اباسین برخه کې کور او ریاضیاتو کې زښت ډېر پرمختګ و. نو ځکه وخت چې اسلام مبین دین ولس ومانه، هغه ظرفیتونه یې چې درلودل دا یې ټول په کار واچول. یوه نتیجه دا ده چې په علم حدیث کې 6 عمده د حدیثو مجموعې دي، 15 د خراسان هغه وخت مرکزي اسیا هم شامله وه، عالمانو لخوا ترتیب شوي دي. ځکه دا ظرفیتونه یې چې مخکې درلودل د اسلام په مشرف کېدو کې دوی په کار واچول، او همدغه رقم ترجمو کې ډېره لویه برخه هم په خپل په خراسان کې او هم په بغداد و نورو برخو د اسلامي امپراتورۍ کې درلوده. د ریاضیاتو یوه لنډه غوندې یادونه وکړه او دا مو ویل چې ځینو ځایونو کې موجود و، وده هم درلوده. تفصیل یې مثلا څه دی؟ ریاضیات او طبیعي علوم په هغه معنا چې اوس یې پېژنو همدغسې و که دا یې یوه ډېره ابتدایي بڼه وه؟ ریاضیات تدریسېدل دلته یو منظم نظام موجود و، ځکه چې تجارت خاصتا د ورېښم تجارت، د کاغذ تجارت، دا نور ټول د سوداګري ابعادو ته چې وګورئ دا په حساب تړلي دي. دومه برخه د اوبو نظام ده. افغانستان کې او باقی مرکزی آسیا کې د اوبو یو عظیم نظام چې یاغي اوبو تند اوبو لیونی اوبو ایثار کړل. نجوم دلته ډېر پرمختګ کړی، ځکه نجوم باندې لوی کاروانونه هم ګرځېدل. او اوریدونکو ته چې وښیي چې د ستور پیژندنه وه، بله د ستور پیژندنه وه او د دې څنګ کې جنتریګانې وې. لویترین تحلیل د جنتریو په نړۍ کې په 11 پیړۍ کې ابوریحان بیروني وکړ او ابتدای د زردشتي حساب نه و، ځکه چې هلته هر میاشتې درس ورځې درلودې. یوه کلمه په جنتریو کې زړه پورې ده، ایله ده چې اوریدونکو ته هم دلچسپه وي. کال و میاشت په طبیعت باندې درېدلي دي، مګر ونۍ په طبیعت کې نسته. دا مطلق یو فرهنګي دریځ ده. روغتیا کې لویه قصه ده اشوکا چې ډېر لوی جنګیالی و، زرها نفر یې ووژل او پس له هغه نه بودایی سو. وقتی چې اوسني افغانستان ته راغی زوی ناجوړه و، د سترګو مرض درلود او ټول ورته ویل چې دی به ړوند سي. یو بلخي طبیب دته شفا ورکړله او د دې دپاره یو لوی معبد جوړ کړ. مهندسي، هندسه او مثلثات پیژندل سوي وو. خبره په دې کې ده چې دغه اساس
په عباسی دوره کې هم په بغداد کې او هم په خراسان کې زښته ډیره وده وکړله. چین بل خواته ده، ځکه چین خپل ډیر لوی تمدن لري، اما 500 کاله اروپایي تمدن لدینه پورونه اخیستل او دای ټول ترجمه کول او په پیړیو کې د غربي پوهنتونو کې د اسلامي علماو نمونه او حتی مجسمه جوړ کړې وي. به نظر میرسه که علما و دانشمندان که به این ترتیب یک امتزاج را از دانش کهن حوزه خود و دانش جدید اسلامی به وجود آورده بودند، در عین حال سبب ایجاد یک گنجینه عظیم فرهنگی هم شدند که تنها منحصر به خراسان نماند. مخصوصا تعداد از این علما و دانشمندان نقش کلیدی در ارتقای دانش در دوران عباسی بازی کردند. مطلق. اما قبل از اینکه سر نقش علما بیم، باید نقش نظامی خراسان و همچنین نقش اداری خراسان در ایجاد و تحکیم دولت عباسی تشریح کنیم. بدون ابو مسلم خراسانی انقلاب عباسی غیر ممکن بود. این سپاه خراسانی بود که اموی‌ها را شکست دادن، اما بدبختانه خلیفه عباسی خیانت کرد و ابو مسلم به قتل رساند. اما خاندان برمک یکی از عمده‌ترین پایگاه دولت عباسی را گذاشت. شهر بغداد تحت نقشه یحیی برمکی آباد شد که یک شهر گرد بود. در دور دوم مامون باز هم به شمشیر خراسانیا تحت کمانده طاهر فوشنجی که از هرات بود نه تنها بغداد گرفت، چندین سال هنوز هم مامون در پایتخت خود در مرو بود و طاهر امپراتوری را از بغداد اداره میکرد. و بعد از او خراسان بزرگ شد، قسمت‌های زیاد آسیای مرکزی فعلی را گرفت و طاهر به حیث والی مستقل از این تعیین شد و روزی که اعلان استقلال کرد در حقیقت که نام خلیفه را از خود دور کرد و هم از سکه وفات کرد، اما پسرش به حیث جانشین تعیین کردن که شروع حکومت‌های مستقل دوباره در خراسان است. یکی از پسرای از عبدالله بن طاهر از اولین افراد بود که تعلیم مجانی را در خراسان رواج کرد که اولین بار بود که به این سطح سر تعلیم توجه شد که بعداً سر از او خاتم بده. در علم حدیث و قرآن شریف و معلوم دار فقه علمای این منطقه نقش اساسی و بزرگی ایفا کردن. چند نام قبلا ذکر کردم، بعداً هم خاتم بدیم. در ساحات علمی یکی از شخصیتایی که نهایت مهم بود و حال تنها در سالهای اخیر دوباره توجه برش جلب شده ابوزید بلخی است که نه تنها دکتر بسیار مهم بود بلکه در روحیات توجه خاص داره و بعض مردم اساسگذار روحیات تلقیش کردن و در عین حال در علم حدیث دستی بسیار بزرگ داشت و در جغرافیا اولین نقشه جغرافیا را هم ایجاد کرد. خوارزمی اساس الجبر گذاشت. کلمه لوگاریتم از ترجمه لاتین آثارش گرفته شده و کلمه الجبر استعمال کرد و اهمیت کتاب از الجبری است که یک مدل است. در انجینری باز هم نقش بسیار بزرگ است. تحت نظر خلیفه مامون یک هیئت بزرگ که خوارزمی یک نقش اساسی در این داشت زمین اندازه گرفته، همچنین زمان اندازه گرفته و به اندازه دقیق بودن و در آخرش نقش خیام بود که طول سال که تعیین کرده به اندازه دقیق است که تنها به اشاریه در قرن 20 تغییر کرده. و همچنین در علم طب تغییرات نهایت شد، عملیات‌های سنگ گرده صورت میگیره. در فیزیک همچنین تحقیقات آخری ثابت میسازه که یک پیشرفت خاص در 3 مرکز امپراتوری اسلامی موجود بود که امپراتوری اموی در اسپانیا بود، خاصا در قرناطه، امپراتوری فاطمی در مصر و امپراتوری عباسی. اما در پهلوی از این باید ببینیم که تنها مرکز امپراتوری از نگاه فکری و علمی معلومدار بغداد بود، اما خراسان دوره عباسی به حد
تمدن درخشان داشت. یکی از عمده‌ترین ولایات هم از نگاه سهم اقتصادی اما خاصتا از نگاه سیاسی بود و از همین جهت بود که توجه خاص برش میشد و پیشرفت از تا حمله مغول چشمگیر بود. دا کوم علوم چې تاسو تر اوسه پورې یاد کړ چې حتی په ځینو برخو کې مثلا جراحۍ کې پرمختګ راغلی او هندسه او مثلثات په یو لوړ پړاو کې او فزیک وده کړې و او داسې نو دا زده کړې خو ارومرو له جماعت او مدرسې نه بهر په کوم ځای کې کېدلې که نه د جماعت برخه وه او که داسې نه وه یعنې جماعت کې نه کېدې دا تفکیک د ښوونځي یا مکتب او مدرسې او جماعت کله رامنځته شو او ولې اوس موږ دواړه په تقابل کې وینو؟ لومړی خبره دا ده چې په عباسي دوره کې ټولو لویو ښارو کې لوی روغتونونه موجود او د روغتیا تدریس په عملي توګه د روغتونو کې کېدل. همدارنګه 100 کاله د ترجمې یو مرکز و، دارالحکمه، چې دی کې د ټولې نړۍ آثار په ډېر اساسي توګه ترجمه کېدل. اول یو غلط انتباه دا وه چې یونانی نه چې آثار ترجمه شول، مسلمانان او عربانو یوازې یو وسیله و. یونانی آثار خو په اروپا کې نه و، منځني پیړیو کې اروپا تیاره کې وه او حتی دا آثار چا لوستل سیزل به شخص به ورته اچو، نه یوازې کتابونه. اوس په دې ټول پیږي چې دلته وده وه، انکشاف او دا آثار چې وژباړل سول تفسیر سره وژباړل سول. یعنی کلیسا په اروپا کې د پوهې د پرمختګ مخه نیوله په داسې حال کې چې جومات او مدرسې لاره ورکوله. ټول ډېر پراخ و. مکتب ډېره وده وکړله او دلته یو له لویترین مکتبونه بغداد کې بیا هم اساس یو بل بلخي ایښی. دلته یو مصري عالم ده چې زور باندې اتکا کوم، شلبي نومیږي، په اندونیزیاني کې کتابونه لیکلي، په عربي کې، په انګریزي کې. مکتب د لوست دپاره و، کتاب ورته ویلې په اول کې. مکتب په عمومي صورت اوس عربي کې دفتر ته وایي، مکتب ته نه وایي. په لومړي وخت کې خلکو ډېر احتیاط کوو چې جوماتونه ته کوچنیان رانسي، د دې دپاره چې دوی بېاحترامي ونه کړي او په لوبو باندې بوخت نسي. مګر ډېر زر جوماتونه په مراکز د پوهې باندې بدل سول. هر جومات کې به جامع جوماتونو، تاسو ته معلومه ده چې هر لوی ښار کې باید کم له کم یو جامع جومات وای او بیا تعداد د دې ډېر پراخ سو. وخت چې ښارونه لوی سول محلاتو کې به جوماتونه وو. هر جومات کې به رواقونه وو او رواق معنا دا وه چې خاص برخې وي او هلته به یو مذهب تدریس کېده او په عین زمان کې به 3 یا 4 مذاهب، شافعی، حنبلی، حنفی، دا به همزمان استادان کېناستل او دا حلقې وي، درسي حلقې وي. متعلمین د معلمینو د استادانو پسې ګرځېدل او دا نه و چې یوازې یو استاد سره درس ووایي، دوی به همیشه په تګ راتګ کې وو او خاصتا هغوی چې حدیثونه ټولول. ځینې 15 کاله، 10 کاله، 20 کاله په سفرونو باندې تیر کړي دي چې هغو استادانو پسې وګرځي چې نوم یې درلود. دغه سلسله تر 19 او 20 پیړۍ پورې موږ سره وه. کله یو کلي نه یو ذهین شاګردم لیدلی وای، هغه به له کلي نه ولسوالي ته ته، له ولسوالي نه ولایت ته، له ولایت نه مرکز ته، پس له هغه نه به یا هندوستان ته ته، عراق ته به ته او بالاخره هغه چې ډېر خاص استعدادونه یې درلودل مکې معظمې یا مدینې منورې ته تلل، کلونه به هلته تېر کړل، بیا به بیرته راغلل. دا یوه سلسله وه. مدرسې کې بنیادي بدلون سلجوقي دورې کې راغی. دوی لومړی وزیر نظام الملک نومیده او نظام الملک اساسی بدلون راوړ. خراسان نه دا پیل سو، نیشاپور و هرات و بلخ لومړی برخه د دې وه او بیا ټول بغداد و ټول اسلامي نړۍ کې د مدرسو اساس پرېښودل سو. حساب په دې کې و چې هر مدرسې یو وقف درلوده او په منظمه توګه استادان هلته کېناستل، په دوامداره توګه دوی ټول ضروریات ته توجه کېدله. بله برخه هم دا وګورئ، مخکې د دې مدرسو له ایجاد نه
اکثر علما مفت درس ورکو. دا شرم بول چې له حکومت نه پیسې اومني یا منصب اومني. امام ابو حنیفه د قاضی القضات منصب اونه مانه. خلیفه دای بندی که اما دونه منل. نو دای اول اساس ده چې په اساسي توګه مدرسې د نظام الملک لخوا جوړیږي او دا نظام پاتې کیږي تر د مغولو حمله او دوم مرحله کې بیا عثماني امپراتوری کې، صفوي امپراتوری کې، تیموری امپراتوری کې، مغول امپراتوری کې او د ازبکو امپراتوری کې هر یو بیل ترتیبات د مدارسو د انسجام او د تقویه لپاره غواړي. خاصتا پس له دې نه چې ایران چې سنی و اکثریت د صفوي امپراتوري په جوړېدو باندې خپل مذهب رسمي په شیعه توګه وګرځاو او عثماني امپراتوري سره په جنگ راغلل، مګر جنگ بایلود سنی نظام او شیعه نظام په اساسي توګه بیلتون د وخت نه راغی او هر یو بیله طریقه تعقیب کړل. آیا در این روند روشنگری و تنویر مربوط به سده‌های اول اسلام تنها مردها را می‌بینیم یا در کدام بخش از این زنها هم نقش بازی کردند؟ خوشبختانه زنای مسلمان حضور بزرگ داشتند. و من بازم به اتکا به دکتر احمد شلبی چند نکته را خدمتتان تقدیم میکنم. شروع از شروع اسلام است و به اساس آثار بلازوری که یکی از علمای بزرگ است. در آغاز اسلام اینا ذکر میکنن که 5 بیبیای عرب خواندن نوشتن میدانستن و 17 نفر مرد. بیبی حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه، ام کلثوم دختر عقبه، بیبی عایشه، کریمه دختر مقداد، شفا دختر عبدالله ادویه را ذکر میکنن و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هدایت دادن تا تعلیمات بیبی حفصه دوام پیدا کنه و بیبی عایشه و ام سلمى اردویشان خواندن میتونستن، نوشتن نمیتونستن. در ابعاد بعدی به اساس معلوماتی که جمع شده 1543 حدیثدان زن از قرنهای ابتدایی، قرنهای اولیه اسلام تثبیت شده و بعضی از اینا به اندازه افراد برجسته بودن که بعضی از بزرگترین دانشمندان مثل خطیب بغدادی شاگرد کریمه دختر احمد مروزی بود. ای بیبی کریمه صحیح بخاری را برای خطیب تفسیر و شرح کرد و همچنین استادای بیشمار دیگه هستن که در اسپانیا اسلامی تفصیلی از این آمده که جمع از این پودکاست شامل کردن میتونید. زنها در عین حال در ساحه نظامی فعال بودن، نقش واضحی داشتن. تثبیت واضح تاریخی وجود داره که یک زن در مسجد با حضرت عمر رضی الله عنه در قسمت حقوق بحث داشتن و در آخر از این حضرت عمر رضی الله عنه با تواضعی که داشت گفت تو درست میگی، تعبیر تو مرا قناعت داد و محتسب یکی از شهرهای عمده در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک زن بود. و در طول تاریخ زنهای مسلمان اگر در مناصب عالی پسرای شوهرها یا برادرایشان قرار داشتن، سواد می‌آموختن، شعر میگفتن، ابعاد دیگه اشتراک داشتن. اما خاصتا نقطه که از نگاه امروز مهم است این نقش محدثین است که بازم ضرور است که بدانیم که 1543 زن محدث نامهایشان در کتب تاریخی ثبت است و این چیز نیست که جدید باشه یا از نگاه فیشن باشه. از خاطر کتاب آقای چلبی ده قبل نوشته شد. د دې دورې په ډیرو غوړو آثارو کې چې د ډیرو خوښیږي او زمام خوښیږي سره یونلیکونه یا سفرنامې یادولی شي او دا سفرنامې د یو تن نه دي، د دوو نه دي، ډېرې زیاتې دي او ډېر غټ نومونه ورسره تړلي دي. په افغانستان کې چې کوم نوم د سفرنامې په حساب زیات یادیږي هغه ابن بطوطه دی. د دې علت څه دی؟ معلوم دار له افغانستان تیر سوی پروان ذکر لري، نور ځایونه هر چیرې چې ته قضا منصب اجرا کوو. شمال د افریقې نه نیولې تر سیلونه پورې تاسې ګورئ چې څومره یو منظم تمدن و. قاضي کېدل خو آسان کار نه ده، اما ده قضاوت کوو.
دا ټول سفرونو کې معلوم دار ځینې ستونزې وي، اما په عمومي توګه هر چیرې د سره په قدر او عزت رفتار سوی. دغه سلسله روانه وه او قرآن شریف کې مسافر باندې ډیره خاصه توجه ده او زرها نفر چې په دې قافلو کې تلل راتلل، ورسره علما حرکت کوو او لارې کې ټول لوی خاندانونه یا کاروانسرایګان یا جوماتونه چې موجود وو، د دې لپاره و چې د دوی هرکلی وکړي. نو دا یو تمدن ده چې دایم په راشه درشي کې وو او د ابن بطوطه سفرنامه دغه بود په ډیره اساسي توګه ښیي، ځکه دې باندې که سړی پوه نسي نه پوهېږي چې څنګه دا تمدن خپور سو او د دې تمدن په خپرېدو کې خاصتا شرقي آسیا کې، چین کې، اندونیزیا کې، مالیزیا کې دایم سوداګران وو چې هلته په تورې باندې نه ده تللی او صوفي طریقې وې چې د اسلام په خپرېدو کې خاصتا پس د مغولو له حملې نه یوه ډېره ستره او بارزه نقش دوی ادا کړ. نو دغه ابعاد دي چې په دې سفرنامو کې ښکاري. یعنی مونږ خپل هیواد د ابن بطوطه له سترګو د هغه په یونلیک یا سفرنامه کې موندلی شو. دا یې ارزښت دی. نام دیگری د این رابطه د می بخش سفرها و سفرنامه ها که بسیار مشهور است، البته باز هم از مغرب اسلامی ابن خلدون است که سفر را از او سر دنیا آغاز کرد، آمد به مصر، در ازهر استاد شد، قاضی شد و غیره. این شخصیت های بزرگ نظیر ابن بطوطه، ابن خلدون، ابن عربی و سایرین، اینا شخصیت های منفرد بخش های از جامعه اسلامی بودند یا ای که بخش از یک روند کلی روشنگری و تمدن از جمله تمدن غربی هم می باشند؟ خلاص اول سر ابن خلدون، بعد بخش دوم سوالتان می. ابن خلدون علم تاریخ به صورت مقایسوی به اوج رساند و باز هم چند صد سال گرفت که از نگاه علمی اصول تاریخ نویسی به شکلی که ابن خلدون مطرح کرده بود با نامهای مختلف مثل جامعه شناسی و بشرشناسی و تاریخ نویسی معاصر و اینا دوباره روی دست گرفته شد. این یکی از شخصیت است که به سطح جهانی هنوزم مطرح است. ما هر چند سال بعد بازم ابن خلدون میخوان و خاصتا تاریخ نویسی که راجع به ابن خلدون صورت گرفته نقش بسیار اساسی داره، چون نشان میده که یک دیدگاه وسیع تمدنی و عروج و نزول تمدن‌ها به چی شکل صورت گرفته و یک فردی که یک تجربه عظیم داشت در جمله دیگه کارها برای نجات دمشق همراه امیر تیمور مذاکره کرد. اما مهمترین کارش صدارت دوره تونسش نبود، بلکه نوشتن مقدمه و باقی تاریخ است و کل ازی در دوران نظربندی بود. در یک قلعه نسبتا محبوس بود و در او دوران تانست مقدمه را به انجام برساند. در بخش دوم سوالتان نقطه کلیدی است که اگر یک نابغه می بود، دو نابغه می بود یا سه نابغه می بود یا 10 تا می بود، باز می گفتن اینا از نوادر است. اما وقتی که یک سلسله تولید نوابغه می بینین، این مشابه به ایست که امروز جایزه نوبل در ادبیات یا در ریاضیات یا در فیزیک یا در طب کدام کشورها میگیره و این مشابه عزیز. این افرادی بود که اگر در او روزا در او قرنها جایزه نوبل موجود می بود، این افراد بودن که در صدر از این قرار می گرفتن. بنابراین ضرورت است که اینا باعث محصول چند قرنه سرمایه گذاری در ایجاد یک تمدن وسیع که خود را هم از نگاه دینی معرض برحق تمام ادیان که باور به خداوند واحد دارن میگیره و ختم نبوت اعلان میکنه و در عین حال خدا وارث تمام تمدن‌های دنیایی میدانه. تاریخ نویسی اسلام تاریخ نویسی جهانی است و هیچ نوع عقده در قسمت دستاوردهای تمدن‌های دیگه نداشت و خاصتا اصول ترجمه و تحقیق و ارتباطات را روی دست گرفت از نگاه یک دیدگاه جهانی بود. بنابراین این افراد نوابغ فردی نبودن، جزء یک تمدن وسیع بودن که به اساس تهدابای بسیار منظم علمی و فنی و اساسا
باور واضح هم به این دنیا و هم به آخرت اینا الهام گرفته بودن. قسمت زیاد از اینا در ارتباطات با هم یا با آثار بودن و در این بخش میخوایم با یک مثال خرد ختم کنم. علاقه بر کتاب بهترین مونس خوانده شده و یک خلیفه عباسی بود که قاصد روان کرد که یکی علما در حضورش بیاید و یک عالم در بین نتیجه گیری از یک کتاب بود، معذرت خواست، گفت به خلیفه بگوین میمان دارم. خلیفه عصبی شد، گفت ایره حاضر کنید. ایره که حاضر کردن گفت میمانای کی بود؟ گفت میمانای ما شاید زنده بدانی یا مرده، اما پیش من اینا نهایت با ارزش بودن، بنابراین خدمت رسیدن نتونستم. خلیفه فهمید، گفت در کتاب مصروف بودی؟ گفت بله. گفت بخشید اومد میفهمم که در کتاب. اینی نوع تمدن ما بود و کتابخانه های عظیمی که وجود داشت در تمام خراسان، خاصتا و در بغداد و تمام امپراتوری فاطمی و اموی و عباسی بی‌نظیر بود و بدبختانه این بدبختی بزرگ است که قسمت زیاد از آثار از بین رفت. استاد که د نمونو لست راوسپړو نو شاید لسګونه خبرونه مرتبط نشي، خو یو څو مهم نمونه نور دي چې غواړم په هغه باندې ستاسو نظر ولرم او اوریدونکو تم د دوی کارونه د دوی ونده په دغه لوی فرهنګي میراث کې یو څه روښانه کو. خو دلته خو نشي، زه فکر کوم بلې ته به وغځو. خو د دې خبرونه په پای کې غواړم دغه عمومي پوښتنه را مطرح کم چې یو څوک به پوښتي چې دا د تیرو زمانو زړې خبرې ولې راته کوي په دې نوي عصر کې، مخصوصا د افغانانو لپاره د دې ارزښت څه دی؟ لومړی خبره دا ده، مسلمانان له بعد مرګ نه له 18مې پېړۍ نه تر ننه پورې یو عقده لري د نورو تمدنو په مقابل کې او خاصتا اروپایي غربي تمدن. د اسلامي تمدن پیژندنه موږ ته دا اساس راکوي چې دا عقدې نه ووځو. د یو لوی تمدن میراثخوار یې ځانو پیژني، هیڅ رقم عقدې ته ضرورت نشته. هغه وخت کې هغوی له موږ نه پور اخیسته، اوس له نورو خلکو نه پور اخیستی شو. دوم، هغه لید چې مسلمانانو درلوده که عقده‌ای لید وای، نو تاسو فکر کوئ چې که ویلې نه یونان و روم پسې نه ګرځم، ساساني امپراتوري پسې نه ګرځم، چین پسې نه ګرځم، هند پسې نه ګرځم، خراسان پسې نه ګرځم، ټول شی خپله تولیدوم او هیڅ بل چا باندې رای نه وهم، یوازې په تورې باندې مې نیولي. نو دا تمدن به وای، دا به یې میراث و. لیکل، لوستل، منطق، استدلال، یو بل منل، یو بل سره په یو جومات کې کېناستل، په مختلفو برخو کې روایتو باندې راتلل، او ادب، د استدلال ادب، د قضاوت ادب. یو مهمترین کتاب د ادب قاضی نومیږي. د ادب کلمه اساسی ده. آداب جمع ده. دا تنها په ادبیاتو باندې نه ده، دا د ژوند لاره ده او احساسات په دې منطق کې راځي. نن د اسلام په نامه څه ناروا روان دي. اساس چا ایښی؟ څومره متون دوی لوستي، څومره لومړي متنونو سره آشنا دي. او بلې خونه افغانستان، هر افغان باید په دې باندې پوه سي چې یو برخه د وجود دی تړلې ده په دغه تمدن پورې، او لویترین برخه د ارتباطات دی اسلامي نړۍ سره ده. دا یوازې درته وخت سفر کوئ بیا ښکاري چې یو بل مسلمان محصل یا استاد یا چارواک یا هر څه چې نوم بولئ وګورئ، مشترکه ژبه پیدا کوئ. هغوی به شاید په بلې ژبې باندې وغږېږي، اما د اساسي سمبولو نظر نه، د ګډ تاریخ له نظر نه. نو غواړئ چې ځان له تقریبا اوس کم پاتې دي 2 میلیارد مسلمانانو ته ورسېږي، ځان بېل کړي یا ځان ورسره یو کړي، او بل د تمدنو مرکز وي. د خراسان خبره څه ده؟ خراسان ځکه دومره ستر رول ولوباوه چې د ټولو تمدنو مرکز و. دا نه ده چې یوازې څلور لارې وو، خپله د څلور لارې تمدن و. نن بیا هم که په 21مې پېړۍ باندې راځئ، 2024 کې به اسلامي خراسان به هم هدف وي چې هغه مچ ژوندی کوي، یا دا چې تورې تیارې ته وګورو. ژوند که منئ دې برخې باندې باید پوه سئ چې د عظیم فرهنګي پانګې، تمدني پانګې میراث لري که په قدر باندې پوه سو، او دې نه داسې ګټه واخلو چې هم
د ولس خیر پکې او هم د خدای جل شانه رضا. ډیره مننه استاده، ډیره مننه. کورم ودان دا بحث کې پیچلی دی، زما له نظره خوندورم دی او فکر کوم چې ښه به وي بله خپرونه کې هم ولرو. همغسې چې مې مخکې ویل ځینې نورو نومونو باندې به تم شو، عمومي اخیستنې به راوباسو او که دا مرسته په مجموع کې وکړی شو لکه همغسې چې تاسې ویل چې د حقارت له هغې عقدې نه چې له پیړیو راپاتې ده، موږ ټول د افغان ملت او بیا په ګډه اسلامي امت په توګه له هغې نه راووځو، په ځان باندې وویاړو، په خپل تیر باندې افتخار وکړو، دا به لږ تر لږه یوه بریا وي. بسیار تشکر رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حضورتان در این برنامه. وقت اختصاصی یافته ما به پایان رسید. تا برنامه دیگه شما و شنوندگان عزیز را به خداوند میسپارم. تشکر از شما و از تمام شنوندگان. yaşasın Afganistan. زنده باد افغانستان. تل دی وی افغانستان.